سلام علیکم قومندان صاحب. په شمالي زون کې په موږ دښمن برید کړی دی. ورځ دنیا فانی ده هر څوک مرې نه پاتې کېږي ستا مینه محبت د جان قربان بچیا مسافرو ته د ډالۍ وایي چې واورو وهلی اور ته غاړې وتو مسافر راغی مور ته غاړې وتو. څنګه یې ځوانه؟ ایا ته د ځوان په معنا پوهېږې چې ځوان څه ته وایي؟ څه ته وایي؟ ځوان د زمري خیاست لري خو چې کله په ښکار پسې ځې نو خالي منګولې خپل کور ته نه راځي. ذلیله ارای صاحب یو چکن بریاني 2 سکړې چرګان او یو کړای راته راوړه خو پیسې را سره نسته. غریب سړی لوی شي ډول د خاني مه کوئ خبر مې واوره د بې ځایه ښځواني مه کوئ غریب سړی لوی شي ډول د خاني مه کوئ. سلام علیکم صاحب خیر جوړې په خیر یې طبیعت ښه ده په خیر راغلې ښه خو یې صحتونه مجازان دي ښه دي وخت ساعت زندګي په خیر تېرېږي. ته څنګه یې ځوانه؟ ایا ته د ځوان په معنا پوهېږې چې ځوان څه ته وایي؟ څه ته وایي؟ ځوان د زمري خیاست لري خو چې کله په ښکار پسې ځې نو خالي منګولې خپل کور ته نه راځي. ذلیله سلامونه نیکې هیلې درنو قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. نظیر صادق له یوې نوې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم. په دغه خپرونه کې له ژونده ستړی او په زړه خفه په خوله خوشحال شخصیت سره ځانګړې خپرونه لرو. امید رحمان حنفي نن په خپرونه کې را سره ده. هیله ده تاسو هم د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او دغه خپرونه تر پایه پورې را سره ښه په مینه ننداره کړئ. حنفي صاحب څنګه یې؟ شکر ده د الله فضل دی ژوند دی تېرېږي الله نه راضي شکر ده الحمدلله بیخي. ژوند څنګه تېرېږي در باندې؟ ولا ژوند خو تېروو به که څومره مشکلات او کړاوونه دي نو هر څه چې راځي دا د الله د طرفه دي او ژوند دی تېروو به نو کله خفه او کله خوشحال کله غمجن کله څنګه او کله څنګه. ډېره زیاته مننه قدرمن حنفي صاحب دا چې موږ تا سره رابطه وکړه او واقعا په داسې یو رقم حالاتو کې چې درنو لیدونکو حنفي صاحب نو ما مخکې مې یادونه وکړه چې په زړه ډېر زیات خفه ده خو بیا هم ستاسو د هیوادوالو پر مخ مسکا راوستل غواړي نه غواړي چې تاسو د خفه اوسئ. حنفي صاحب له کمالاتو ډک ده د بېلابېلو پخوانیو سندرغاړو د غږونو اکټینګ کول ورته ډېر یو عادي خبره ده. نو حنفي صاحب اوس موږ ته د څو سندرغاړو چې غږونه دی په خپل هنجارې ویستلی شي نومونه به یې هم واخلي او یو څو غږونه به هم د هغوی په انداز وباسي. حنفي صاحب د کومو سندرغاړو غږونه ته کولی شي چې اجرا کړي؟ بس دغه ګلکی استاز دی چې ډېر خلک ورسره مینه کوي او د دې سندرې چې دي د هغه پښتنو معیار سره برابر سندرې دي. ګلکی استاز دی منګل استاز دی او تر څنګ ګلاجان استاز دی نو لږ لږ بس پیل به د یو څخه وکړې او نوم به یې واخله چې لیدونکي پوه شي چې دا د چا غږ ده که نه او بیا به پیل پرې وکړې لاړ وسي. اول به د ګلکي استاز یو څو بیتونه به درته ووایم چې غریب سړی لوی شي ډول د خاني مه کوئ خبر مې واوره د بې ځایه ښځواني مه کوئ غریب سړی لوی شي ډول د خاني مه کوئ خبر مې واوره د بې ځایه ښځواني مه کوئ او ورځ دې یاد دي که دې هیر چې مور دې مړه وه یاره کفن یې نه و مازدیګر پورې پرته وه خواره چا یو کومک در سره ونه کو د خدای دپاره مطلب مې دا ده د بې ځایه میماني مه کوئ غریب سړی لوی شي ډول د خاني مه کوئ خبر مې واوره دا بې ځایه ښځواني مه کوئ. وا دا خو بلا خوند وکړه بلا په انداز سره دې وویله. ډېره مننه.
سره د دومره غمونو مشکلاتونو که موږ وګورو په دې 100 کلن دوره کې زموږ او ستاسو وطن ډیر وران او ویجاړ شو او اوس شکر دی الحمدلله چې یو آرامه فضا ده او یو امنیت پکې دی نو اوس خوشحاله یو غمونه ډیر دي خو غمو ته به زړه نه ورکوو ولې چې ځوان یو او ځوان نو ډیر غټ طاقت پکې دی او حوصله ولري مخ ته لاړ شه شاعر وایي ښه وایي پتا د نجونو بازار تود دی په لیوني یار دی حجرې آبادې دي نه په حنفي صاحب باندې نو حجرې آبادې دي یاران او دوستان ورسره ډیر زیات خوشحال دي اکثر لیدونکي چې همدا اوس تاسو موږ ګورئ د حنفي صاحب سره به اشنا یاستئ که په کلي او کور کې هغه ملګري چې خارج میشتي دي حنفي صاحب یې لیدلی وي نو انشاءالله له دې ویډیو څخه به یې هم پوره خوند اخلي تر څو چې د حنفي صاحب څخه یو ځل بیا موږ پوښتنه کوو او له ده سره یو څو نورې خبرې کوو تاسو را سره په وطن کې وګورئ چې شفتالوان حاصل ته رسېدلی دي د شفتالانو یو څه ننداره وکئ د بوټو او د میوې موږ بیرته راګرځو او تاسو سره ځل بیا ښه راغلاست درنو قدرمنو لیدونکو حنفي صاحب را سره ده تاسو هم را سره زړه مه تنګوئ حنفي صاحب به یو څو نورې ډالۍ هم تاسو ته ولري حنفي صاحب لیدونکو ته نور څه ډالۍ لري ډالۍ خو ډېرې دي خو یو څو بیتونه دي چې واورو وهلی اور ته غاړې وتو واورو وهلی اور ته غاړې وتو مسافرو ته د ډالۍ وایي چې واورو وهلی اور ته غاړې وتو مسافر راغی مور ته غاړې وتو وا ډېر لوړ ډېر لوړ او یو ورور د ورور په خوشحالۍ کې نه و یو ورور د ورور په خوشحالۍ کې نه و یو ورور په غم کې ورور ته غاړې وتو نو خدایه څه عجیبه ویش دې کړی خدایه څه عجیبه ویش دې کړی یو یوسف مخی تور ته غاړې وتو ډېر ښکلی دی او په محلونو باندې وس نه رسي په محلونو باندې وس نه رسي باران د خاورو کور ته غاړې وتو ډېر ښه او بنیر نو ځکه خاموشۍ ستړی که بنیر نو ځکه خاموشۍ ستړی که بنیر نو ځکه شور ته غاړې وتو بنیر نو ځکه شور ته غاړې وتو وا ډېر زیات ښکلی او درنو لیدونکو تاسو ګورئ چې حنفي صاحب د نورو اوازونو تر څنګ چې دی له خپلې هنجرې ویستلی شي له شاعرۍ سره هم یو ځانګړې مینه لري چې په خپل ایکټینګ د شاعرۍ کې د تراب صاحب په انداز د منیر بنیری شعرونه او همدارنګې د نورو شاعرانو شعرونه هم په ښه انداز سره ویلی شي په لنډو کې ته د تراب صاحب یو کلام هم اورو تاسو را سره تم پاتې شئ مهرباني حنفي صاحب وایي چې د چا د بغاوت سر تر پامیر رسېدلی د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیر رسېدلی نو سره د بغاوت جانان هر کې تڼې ګرځې تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون وایي چې پټ نه شو د چا مخ ته په دوه اوږو تر مر آخر هم برابر شو هغه سر او د غره سر وایي ناتورم په ترنم او اللهومز د شیخان دربار ته دې راغلي دي د لرې مریدیان وایي ته چېرته یې جانانه ګلکسونو ته راځه د کلي هغه دنګو چنارونو ته راځه او څرنګه چې په لمر پسې د لمر ګلونه اوړي صادق صاحب څرنګه چې په لمر پسې د لمر ګلونه اوړي دا ستا مخور مخ پسې بلا مخونه اوړي
تش وې د عینو د مخ زارې در پسې ترکې نور چوي له انتظار زړونه و زارې در پسې ترکې اشنا وایم چې لاړې سورمخی درنه جوړ شو یو څرک په غرونو پاتې لمرمخی درنه جوړ شو یو څرک په غرونو پاتې لمرمخی درنه جوړ شو. ډیره زیاته مننه کور ودان. حنفي صاحب که د تعلیم په برخه کې راته ووایې چې تعلیم دې څومره کړی؟ صادق صاحب که زه تاسو ته ووایم زه د خپل د کور سرپرست هم یم ټول په هېواد ته معلوم دی ټول خلک مې پیژني نو هغه وخت کې اقتصادي مشکلات ډېرو نهم صنفه مو پورې مکتب ویلی دی خو بیا د هغه نه وروسته د اقتصادي وجې نه رانه پاتې شو اوس هم هغه کوم صحنه چې زه یادوم واقعا زما زړه دردېږي. بس ژوند له کړاوونو له دردونو څخه ډک ژوند ده خو په داسې ژوند کې یا په داسې یو ماحول کې د ځان او د نورو ملګرو خوشحالول دا هم کمال ده دا هم هنر ده دا هم استعداد ده او دا هم سرمایه ده او دا هر څه ده چې حنفي صاحب له دې ټولو برخمن ده. حنفي صاحب اوس موږ ته د دوبله کوونکو څو غږونه هم وباسي. سلام علیکم قومندان صاحب په شمالي زون کې په موږ دښمن برید کړی دی او موږ ته اجازه راکړه چې د خپل دښمنانو غږ ماتوونکي ځواب ورکړو صاحبه. ډګرواله زما امر ته په تمه شه تر څو پورې چې ما امر نه دی کړی تاسو له دې کرسي څخه مخکې لاړ نه شئ. ارئ صاحب یو چکن بریاني 2 سلکړې چرګان او یو کړۍ راته راوړه خو پیسې راسره نسته. کشپر واچوه د نازوانې زو دا خو ستا د پلار هوټل نه دی چې ته پکې بریانیانې خورې ذلیله. یو ځل بیا ښه راغلاست درنو قدرمنو لیدونکو له حنفي صاحب څخه مو څو ښکلې ډیالاګونه واورېدل. پرېږدو حنفي صاحب نه چې له موږ څخه لاړ شي زموږ قرضدار د حنفي صاحب نو د دوو نورو سندرغاړو غږونه چې دی وایي زه یې وباسمه نو دا به هم ورڅخه واورو. حنفي صاحب لیدونکو ته به دا ځل د چا غږ وړاندې کړي؟ دا ځل به ورته د ګلاجان استاد یو سندره ده چې ډېر پخوانی ده چې وایي په غاړه دې وږی شونډې پېزوان سره مزه کا د غونډې زنې خال د دلبر جان سره مزه کا په غاړه دې وږی شونډې پېزوان اله بچیا د نن سبا ټوله یاران توت تکه د نن سبا ټوله یاران توت تکه ټول غمازان ټول رقیبان توت تکه چې په خپل دین او وطن سر نشیندي مرګیا دغسې ځوانان توت تکه. ډېر ښه دی. و په غاړه دې وږی شونډې پېزوان سره مزه کا د غونډې زنې خال د دلبر جان سره مزه کا په غاړه دې وږی شونډې پېزوان اله بچیا وستا مینه محبت خو بیا په تګ راتګ زیاتېږي ورځ دنیا فاني ده هر څوک مرې نه پاتې کېږي ورځ دنیا فاني ده هر څوک مرې نه پاتې کېږي ستا مینه محبت د جان قربان بچیا. ډېر ښه دی. خاص د مینهوالو دپاره مهرباني. په سینه کې مې بلېږي اور د مینې هڅوي مې لیونتوب ته زور د مینې ته به هم د تسبو لړه د چا مل کړې زاهده که دې ولید زور د مینې و دویشتم پورته کېدو ته مې رانغلې د زخمي زړه جوړېدو ته مې رانغلې د جنازې بازو مې نیسه او چېرته به ما په راسته خوله درکړې وینه او ګرنه د جار شم شي خسپینې د جامې دی دلته به بدنام شي در چا لاس کې پیالې دی او ګرنه د جار شم شي خسپینې د جامې دی دلته به بدنام شي در چا لاس کې پیالې دی پام کا اوږدو زلفو ته لاس ورنه وړي جنت بایلې
دلو یا جواره کې د عمرونو عبادت بایلې دا رویخ من زلف زلف نه بې زولنې دی دلته به بدنام شي دا هر چا لاس کې تحالې دي. ډیره زیاته مننه کور ته ودان چې زموږ غوښتنې منې او حاضر شوی یې. د ژوند مصروفتونه د کلیدونکو ته ووایې چې څه کار کوې؟ ولا مونږ خو دلته تاسو ته پته ده چې مونږ دهقاني کوو د خپل ځمکه هم نشته پردي ځمکې کرو او دوی کې دهقاني ده نو توتان دي او ځمکني توتان څوک ورته شتپري وایي او دغه لیړوګان دي بنډۍ چې ورته مونږ پښتانه ورته بنډۍ وایي مونږ ورته لیړو وایو نو او دغه رومیان دي مرچک دي بانجان دغه کاروبار دی نو د ترکاري یعنې زراعت کې کاروبار زمونږ ډېر اوس فلحال په پټو کې څه لرئ کوم حاصل ده دې وخت کې؟ دې وخت کې د توتانو حاصل ده او د شمتالوانو حاصل ده او د دې نه وروسته بیا د الوچې حاصل شروع کیږي. بس نو په میوهجات باندې د سر ده. او الحمدلله وطي آباد خو داسې ځای ده چې د میوو او ډک وطن دی سره رقم میوه چې پکې غواړي انشاءالله تاسو موندی شي پکې. راځه لیدونکو ته که نور کوم ډیالوګونه در سره وي جالب مثلا لیدونکو سره شریک کې نو خوند به وکړي. یو ډرامه ده د اسماعیل شاهد نو هغه ځای کې دوه کسه پولیس یو پولیس او یو ورسره داسې یو قمندان یو بل پولیس که نه نو د خپل دغه عسکر ته وایي هلکه کودلتوله ته ولشه د دې 50 روپو خو لاته ګولډنګ څه ګډاوله خو چې بدل یې لا نیولې دې وخت کې چې دا داسې کې وروره جیب یې چا کانټه کړي جیب نه یې جیب نه یې دلته دا خپل شاګرد ته وایي کودلتوله دا جیب لا نه چا والی دی وایي د شکل نه خو لاته ګل غوندې ښکاري دا جیب به تا والي هغه ورته ما نه دی والی صاحبه. دغه هندي فلمو کې ما کتلې ډېرې نه ګورم خو بعضې یو صحنه مې وکتله دغه یو ځای کې یو هلک روان یې ډېر ټیټکی غوندې هندي فلمو کې او هندی ده دا چې روان نو دې ټیم کې خپل هغه ملګري ته وایي چې ارے صاحب بام ته وګوره بام ته انجنۍ راته اشارې کوي هغه ورته چپ څه ذلیله بېغیرته په بېغیرته خبره دی خپله خور و مور نه لري چې پرته نجلو ته ګورې. واقعا چې ډېر زړه راښکونکی غږ وباسي. لیدونکو تاسو باور وکړئ چې دا خبره زه له زړه څخه کوم چې کوم انداز چې حنفي صاحب لري په دغه خپل ایکټینګ کې بلها خوند کوي. له حنفي صاحب څخه یو بل شعر هم اورو او تر هغې وروسته له تاسو ټولو څخه اجازت غواړو. حنفي صاحب مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. وایي چې داسې یو چا پر مونږ حمله د توپ پشتو کړې ده داسې یو چا پر مونږ حمله د توپ پشتو کړې ده چا چې عمرونه د بل غېږه کې للو کړې ده د صبر پرته ورته هېڅ بې صبري نه ده پاتې زمونږ حکومت ته هم بله لار د بري نه ده پاتې خود به چارواکې په کڼو غوښونو ساه اخلي د چا سیاست چې د پردي له مرانه نه اخلي مني چې د کور بدی هم لرو خو بیا په جنګ کې ډېرې ښې اتلولۍ هم لرو دا یو اعلان وکړه ته راته ګوښې ته کښېنه چې سر ستا او مال زما د تماشې ته کښېنه که پر دښمن باندې مومین د جړولې نه وي صادق صاحب که پر دښمن باندې مومین د جړولې نه وي نو بیا به ما د پښتنې شودې خوړلې نه وي او که د دښمن سر مې رانه وړو خونړي لاسو کې که د دښمن سر مې رانه وړو خونړي لاسو کې بیا مې راواچوې ټیکری په سر بنګړي لاسو کې او زه د غیور ولس په موټو کې لازور لرمه زه لا اوس هم د کونړي سینه کې شور لرمه زه تر ملتان او پانیپت د هرې تورې خان یم زه د مملې او د ګوشتي او د لالپورې خان یم او زه په یوه ګزار 100 ټکه د زرګر وباسم زه په یوه ګزار 100 ټکه د زرګر وباسم د کونړ شګې چاڼوی شمه ترې زر وباسم د کونړ شګې چاڼوی شمه ترې زر وباسم. ډېره زیاته مننه درنو او قدرمنو لیدونکو. دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړو. تاسو هم را سره په کمنټ کې خپل نظر شریک کړئ چې د حنفي صاحب کوم انداز او کوم ډایلوګ مې خوښ شو. تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا زه نظیر صادق او د کامرمینۍ په چارو کې واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږو په لوی او بخونکي سختن تعالی مو سپارم د یو سوکاله آباد او هوسا افغانستان په هیله. ارے صاحب د نورو ښکلو ویډیوګانو دپاره چینل سبسکرایب کړه څه په وایې